مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو، له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. نه دا چې اسلامي هیوادونو زمونږه مرستې او همکارۍ ته راونه د انګل زمونږه ننداره یې کوله او زمونږ د دښمن تر څنګ ودرېد، د صلیبي اشغالګرو تر څنګ ودرېد. ځینې بېباکه او بلواکه علماو چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي چې په افغانستان کې روان جهاد، روانه مبارزه، روان وسلوال مقاومت باندې تاخت و تاج کوي، هغه ته موږ مزدور علما وایو، هغه ته ناخبره او بېخبره علما وایو. د افغانستان د ټولو علماو له ټولو خلکو مسلمانانو نه مو هیله دا ده چې نور شي تورات او په مظاهرو باندې چا خپل حق نه ده اخیستی، د ښځو په ګډا باندې چا خپل حقوق نه دي اخیستلی شوی، نو منظور پښتون، منظور جولا به اخیستی و. خلک چې په امریکا کې هغوی ته د سیارای غوندې خبر دا ورکوم چې ستاسو اتل، ستاسو مېړنی، ستاسو رښتینی پښتون، ستاسو د لر او د بر نارې وهونکی نور له دې کاروان او له دې جمتوب او له دې ګډاګانو نه بېل شي. راغی چېرته ودرېده؟ ځان ته ګوند جوړوي، هغه ګوند به جمهوریت او د انتخابات او د دیموکراسۍ له لارې پارلمان ته انتخاب کیږي، بیا که دی وزیر شو، که وزیر اعظم شو، که سرالا شو، که هر شی شو. خو لکه څنګه چې پیپل او مسلم لیگ او پی ټي ایم او دا نور ګوندونه دي، همدغسې به دی هم یو ګوند شي. هغه بل د تاسو زمری چې هغه په زندان کې ده، تاسو په ګډا باندې هغه له زندان نه راونه ویسته. نو دغسې موږ درته مخکې لا ویلي وو چې دا جعلي حق غوښتنه، دا په ګډا حق غوښتنه، دا تر اوسه پورې په تظاهراتو چې ازادي نه ده اخیستې. نو د افغانستان ټول علماو ته سوال کوو، عذر ورته کوو چې راپاڅېږئ، د دغه ظالم او مزدور او بلواک او بېواکه په خلاف، د دغه ادارې په خلاف باندې اسلحې راواخلئ. نور د دوی وروستۍ شیبې دي، دا چې څومره مخکې مونږ ګزار ورکوو، له پښو یې غورځوو، ختموو یې، هغومره به د افغانستان په ګټه شي. ځکه دوی له افغانستان نه پیسې باسي، له افغانستان نه شتمني باسي، خپل اغلا کوي. څومره چې زر کېږي له امریکا نه راغلي فلبرایټان، سکشویان، امریکایي کاسه شویان، څومره چې زر کېږي د دوی خوله له خاورو ډکه شي، هغومره به د افغانانو په خیر باندې. مونږ که په هر منبر باندې د حق ناره جګېږي، مونږ یې تر څنګ یو. رقاصه اردو، بلواکه او بېواکه اردو داسې کونه راتاو کي او داسې یو سلوک وکړي، ته وایې د افغانستان دا ډمه دا رقاصه دا چې په کوم ملک کې فتح کړی ده، خو یوه ځاني ښځه، یو بدشکله، بدخواره، پلیته، مرداره ښځه او همدغسې اجیر اردو. دغه اردو خو امریکایانو دغسې روزلې ده، اشغالګرو د مونږ اردو دغسې روزلې، دا به د افغانستان له سرحداتو نه دفاع کوي، دا به مونږ ته ملک ساتي. چې یوې ډمې وي، یوې رقاصه ته یو ور تاو شي، بختا څه پې وشي، بیا داسې ورپسې ګوري، او تباه او برباد شي. ته عسکر یې، شرم وکړه، ته به یو جنرال یې، سبا به د مونږ د یو ملک مقابلې ته لېږو، هلته هم چې ته چېرته ډمه ووینې، د دې به د یو ور ټوپک کېږدي او د دې لیونتوب به در باندې راسي. دا د امریکایانو دا د خره غوښې در باندې خوړلې، خو خر یې در نه جوړ که هغه ده. دا 18-20 کاله چې امریکایانو په تا باندې د خنزیر غوښه خوړله، د سپي غوښه یې در باندې خوړله او جنرالۍ رتبې ته یې ورسولې، خو هغه د نن یوې ډمې ته بس دغسې یوارې لیونی شولې. ولې؟ هلته خو 20 لقمه غوښه خوړل کېږي، ته په یوې ډمې پسې داسې یو ورته بې اختیاره مخ ور واړوې. که به دې خیر وي چې بس همدغه نن دی اردو د اجیر او مزدور اردو د جوړېدو راسته لعنت دې در باندې، چې لکه ماینپاله سپی امریکایانو نه مخکې او هغوی در پسې که کوم ماین دې الوځئ، نو تا مردار به الوځئ.
شرنګا او بړینګا شټا سره چې چغې وایي همدا وایي چې مونږه د امریکا د امن د ساتلو دپاره دلته جګړه کوو. آفرین. د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوس امرالله صالح بیا څه وایي؟ پلان کیږي چې القاعده ده او پلان کیږي چې الفبا ده، پلان کیږي چې القاعده ده او پلان کیږي امریکایانو داسې ګزارونه خوړلي چې عمر یې نور به افغانستان ته شاګرد ونه کړي. هله مزدوري رسنۍ دي سپي ماڼۍ کې غونډه ده. ښه غونډې څه شوي ویلې؟ ولا غونډې جو بایډن ویلې زه د افغانستان په باره کې تجدید نظر کوم. وکړه که نه چا منې کړی؟ ولا پلانکي ملک ویلې زه له افغانستانه فوج نه باسم. دا د تاسو خوښه نه ده. مونږ زمریان لرو، مونږ غازیان لرو، مونږ اتلان لرو، مونږ استشهادیان لرو. مونږ لا تر اوسه پورې ټیکري نه دي په سر کړي، بنګړي مو نه دي اچولي لکه د خانشینانو، لکه محب غوندې، لکه شونګا او بړینګا او د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوس صالح غوندې. مونږ شملې لا دنګې او شخې دي. هر څوک چې وایي افغانستان نه مونږ نه وځو هغه ته سوال او زارۍ نه کوو، ننواتې نه ورته کوو، عذر نه ورته کوو، وچ په زور یې له افغانستان نه باسو. دا شیمه لرو، غیرت لرو، شهامت لرو، اتلان لرو، غازیان لرو، داسې مشران لرو چې انشاءالله ذره تنازل به ونه کړي. تاسو د ناټو غونډه ولیده چې بې نتیجې پای ته ورسېده. دا څو ورځې لږ مشکلات و، ما به ډېرې خبرې تاسو ته په هر هغه باندې کړی وای. بښنه غواړم، متاسفانه زه نه یم راغلی، څه وخت مې غیر حاضري کړې ده. د ناټو مشر د هفتې په ورځ باندې د ناټو غونډه شروع کېږي. د هفتې په ورځ افغانستان نه نه ځو که مزه، یکشنبې په ورځ افغانستان نه ځو که لاړ شه، دوشنبې ورځ افغانستان نه نه ځم که مزه، سېشنبې ورځ افغانستان نه ځم که لاړ شه، چهارشنبې ورځ افغانستان نه نه ځم که مزه، پنجشنبې ورځ افغانستان نه ځم که لاړ شه. د جمعې ورځ د ناټو منشي له خبریالانو سره مخ کېږي، خبریالان ترې پوښتنه کوي د ناټو د غونډې اخره نتیجه زم نه ځم، زم نه ځم، زم نه ځم. لیوني شول. د ناټو پلان چې ناټو څلور وارې د هومره نوره غټه سي افغانستان کې نشي پاتې کېدلی. دا زیری در کوم افغانانو، ناټو دا برزي او غرتي او دا وارسا او مسکو اتحاد جماهیر شوروي دا غټ غټ نومونه دا موږ ته انتن نه ورکوي. دوی به دغه یو لیونتوب کوي. د سپینې ماڼۍ به هم همدغه حال وي لکه څنګه چې د ناټو د سرمنشي وو چې اخره نتیجه زم نه ځم. زم دا نو سړیتوب ده، خو یا پاتې شه یا ځه. دا زم نه ځم یې څه معنی؟ جو بایډن ته م وایم، د سپینې ماڼۍ نورو لیونیو سپیو ته م وایم چې دا خاوره زمونږ ده، دا د امریکانو خاوره نه ده، دا د شونګاو بړینګاو شکاسري اشرف غني خاوره نه ده، دا د کامل محب خاوره نه ده. دا خاوره اتلان لري، غازیان لري، زمري لري. والله چې پاتې شي تړون مات شو تا به د طالب غازیانو ګزارونه بیا نه وي لیدلي. دا اجیر او مزدور اردو دا ستا په مخ کې بیا نشي درېدلی. افغانستان هغه افغانستان نه ده چې په 2000 کې ته راغلی دی، نه طالب هغه طالب ده. اوس مونږ او اشغالګر ښه په رموز کې سره پوهېږو، یو د بل په خبرو پوهېږو. دا چې سپینه ماڼۍ غونډې کوي د افغانستان په باره کې څه به وکړي؟ تړون نشي ماتولی، د دوی پلار یې نشي ماتولی. چې دا نن تړون مات شو ته بیا د امریکانو حال وګوره. تاسو به په غزني کې هغه د اجیر او مزدور اردو بیس لیدلی، طالبانو بیس والوځوه، په هغه کې 13 عسکرو 10 شاوخوا ته لوېدلي دي، هغه 20 لا تر اوسه مځکې ته نه دي کښته سوي. نو د ناټو د جرمني او بل او امریکایانو دا وارې مونږ داسې نه کوو چې مریخ ته به مو لیږو، کوم مفته چاکارې به وهئ. دا وارې به مو په ډرون باندې د مځکې تل ته رسوو. دومره قسم په خدای که د امریکانو نه څوک ویره لري، دومره پروا د امریکانو څوک کوي، یا د دوی د شړېدلو شین سترګو عسکرو شغالانو. مونږ سره معلوم دي د جنګ په ډګر کې نو غلامانو، مزدورانو، اګنشینانو تاسو چیغې مه ورته وهئ، تاسو ننواتې مه ورته کوئ چې دلته القاعده ده او دلته طالب د تړون خلاف یې کړی، کار څه یې کړی ده. خپل ملک هم ده په زور امریکان باسو. د چا په قصه کې ولا کوي. مونږ کامیان نه یو، مونږ سکشویان نه یو، مونږ د غرب غلامان نه یو.
مونږ د ملا عمر بچیو، مونږ د اختر محمد منصور بچیو، مونږ د شیخ هیبت الله بچیو، مونږ د جلال الدین حقانی بچیو. زمونږ داسې اتلان دي. زمونږ د مشرانو بچیو په سینو پورې بارود تړلي دي. دا جګړه یې ګټلې ده د امریکا د امپراتورۍ په مرۍ باندې پښه ورته ایښې ده. هر مشر مو نختر ځوانۍ په دې انقلاب کې ورکړي دي. امریکان په رضا څوک له افغانستان نه باسي. مونږ بې غیرته نه یو چې امریکانو ته تظاهرات وکړو چې خیر ده لاړ شه. نه ځې که نه ځې، تړون منې که نه منې. د عباس ستانکزي خبره الله دې عمر کې برکت واچوي، که د هغه عمر کمی پروردگار دې زمونږ عمر دې هغه. هغه وایي این خاک ماست، خاک امریکایی ها نیست. امریکایی ها از افغانستان میبره، اگر نمیبره ما با زور اونها را از افغانستان خارج میکنیم.